الیمین ګنډاپور خان کې یو کار دی ایز ا پرسن ایز ا خاندانی کس یو ده هغه د هرې پارټۍ د هرې خلکو په هر مشکل ګړی کې چې څوک خلک دي د هغې هیلپ کوي او فخر جهان خان به تاسو سره all the time available ان شاء الله تعالی دې به درکوي او شکریه یې ادا کوو چې دا د حلقه نه ده او دې زموږ سره داسې دی لکه څنګه چې نور وزیران دي او د ګونیروالۍ په حیثیت تاسو سره ولاړ دی د پښتونوالۍ په حیثیت ولاړ دی زموږ اولنې فوکس چې دی په دې باندې چې موږ سرچ وکړو خلک ریسکیو کړو او که کم ریکور دي کم میسنګ دي چې هغه ریکور کړو یو پیر دا پروسس کمپلیټ شي ان شاء الله تعالی د دې ټولو خلکو چې کم نقصانات شوي دي کم مړي شوي دي کم زخمیان دي چې د دې ازاله وکړه شو بیا د انفراستراکچر ازاله وکړه شو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال مخنی مارا سره ولاړ زموږ پریسر صاحب ګوهر علي خان صاحب پر جهان بچا صاحب لاړ دی ګاونډ پښتنه کوم په نننۍ ورځ چې کوم جنازې وشوې تدفین روان دی غټه صحنه شوې ده چې تاسو څه وایي؟ ورجی نن په بونیر کې ډېر لوی غم دی ډېر لوی افسوس دی ډېر عالمین نه بونیر تیریږي ډېر مشکل وخت نه بونیر تیریږي موږ ډېر په بوجل دل سره روان یو دا ټول بونیر کور کوو ډېر زیات افسوس دی خو د الله په کولو کې د انسان څه کولی نه شي نه منع کولی شي کوم چې د الله مقرر کړي هغه راځي که ته د هر څه وایې که دا انوایرمنټل چینج دی که دا آوټ برسټ دی خو یو مصیبت او د الله له طرفه مقرر به راغلې ده په بونیر کې دومره نقصان په هسټرۍ کې چېرته نه و شوی لکه په دې پیرې چې شوی دی ټول د بونیر خلکو زه په یو خبره ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې پای کې ما ډېر خلوص مې ولیده اخلاص مې پکې ولید محبت مې پکې ولید جذبه مې پکې ولیده پای کې ANP ده که پای کې الخدمت جماعت اسلامي والا کې پای کې پیپلز پارټي ده که پای کې مسلم لیگ ده PTI ده ټول یو ځای راغلي دي د خپل وروڼو هیلپ کوي په دې وخت کې موږ سره 148 ډیټ دي کنفرم نور داسې دي چې دا د 300 نه زیاتېږي د هغې وجه دا چې داسې علاقې دي چې مکمل کټپ شوي دي او زمونږ د صوبایي حکومت زه ډېر مشکور یم چې مې جهاز راکړو مې ریسورسز راته الوکیټ کړو او مې راته فنډز ریلیز کړو د دې اپریشن دپاره زمونږ اولنې فوکس چې دی په دې باندې چې مونږ سرچ وکړو خلک ریسکیو کړو او که کم ریکور دي کم میسنګ دي چې هغه ریکور کړو یو پیر دا پروسس کمپلیټ شي ان شاء الله تعالی د دې ټولو خلکو چې کم نقصانات شوي دي کم مړي شوي دي کم زخمیان دي چې د دې ازاله وکړه شو بیا د انفراستراکچر ازاله وکړه شو وس د صوبایي حکومت د طرفه هیلث منسټر هم را روان دی د هغه سره ټول د هیلث سیزونو چې را روان دي پرون ما DG سره خبرې کړي موږ ټول کوارډینیشن ایفرټس کوو او هغې سره هغه را روان دي انشاءالله به راورسي د کمیونیکیشن دپاره چیرمین PTA ته ریکوست کړی و د هغه ټیم را روان دی چې نن زموږ کمیونیکیشن بحال شي وفاقي حکومت ته زه درخواست کوم اپیل کوم چې بجلی ستاسو انفراستراکچر دی بجلی ستاسو په محکمه ده تاسو ته زما درخواست دی د بونیر بلیونز ورته اف انفراستراکچر تباه شوی دی د پرون نه بجلی نشته چې بجلی نه نو یو کار نه چلیږي مهرباني وکړئ دا انفراستراکچر موږ ته ښه کړئ دې په مت کې چې څوک راکوئ هغه راکړئ زه خاص کر د کبیر خان شکریه ادا کوم چې په هر کال کې مخکې و زه سپیشل شکریه ادا کوم د فخر جهان خان ځکه چې د دې دواړو دا حلقې نه دي او د بونیر په جذبه راغلي دي د پښتونوالۍ په جذبه راغلي د مسلمانۍ په جذبه راغلي دي او زموږ نه مخکې ځان را رسولی دی او زیات هر څه یې لوکیټ کړي دي او زیات غمجن دي زه د دې شکریه ادا کوم زما او د ریاض خان خو یو حلقه د هغې کې خو موږ یو خو دې موږ سره د رورۍ په حساب راغلي دي زه د دې شکریه ادا کوم زه د ټولو پارټو شکریه ادا کوم زه عوام ته دا تسلي ورکوم چې ستاسو حکومت ستاسو دپاره دی ان شاء الله تعالی په هر وخت کې به تاسو دپاره اواز اوچتو ان شاء الله تعالی دا څومره چې خلک کمپنسیټ کول غواړي دا به موږ کمپنسیټ کوو د آخري وخت به موږ ټول دلته ولاړ یو که هغه فخر جهان خان دی که کبیر خان دی که ریاض خان دی که زیمه موږ سره صرف کوآپریشن وکړئ د خپل ایډمنسټریشن سره کوآپریشن وکړئ چې دا اولنی اپرټس چې دي چې دا کمپلیټ کړو دا ریکوري سرچ ان شاء الله تعالی بیا په لانګ ټرم کې د دې ټولو زیات ان شاء الله کوشش کوو چې بونیر ته واپس دا علاقه په هغه بحال شي کومه حالت کې چې دا وه بسم الله الرحمن الرحیم یوت ته نه زما ټول ځوانان ته بونیر زه د ټولو خلکو شکریه ادا کوم په ګڼ تعداد کې راوتي او اوور والنټیر چې څومره هم دي هغه د سوات دي هغه د پېښور دي هغه د مردان دي هغې ټولو پرون ځان رسولی FX ټیم ځان رسولی دی نور هم رسولی دي او زمونږ د بونیر فلاحي تنظیمونه چې دي په کلو کلو والا هغې ټول راغلي دي څومره چې هم یوت دي زمونږ ډسټرکټ ډایرکټر یوت چې کوم دی هغې پرون ما سره و هغې اوورال چې کوم څومره والنټیر یوت دي هغه انګیج کړي دي هغې ته څه ځینو کې روټایم رسولی ده که هغه په سوات کې دی که بونیر کې دی که هغه باجوړ کې دی که هغه په بټګرام کې دی که په مانسره کې دی اوورال والنټیر چې کوم دي ډایرکټر یوت پکې په خپلو سره و هغه سوات ته بیا سره سار مال چې راغلی سوات کې بیا خو لړ موت د بونیر کې مجلس کې مرزه زه په خپله یم خو نور به ته کې کوه خو د هغې نه علاوه صوبایي حکومت چې دی هغه ټیک ټاک په دې هر څه باندې هغه د هیلث فیسلیټیز ده
هغه اوس په هغه نور موبایل ورسي چې کوم په لار والے دي هغې ته چې کوم پوره هیلث هغه ټراکي بس چې کوم هغې کې به چې څومره هم مریضان راځي هغې ته به علاج کېږي ورسره مونږ چې کوم څنګه چیرمین صاحب وویل زمونږ د پی ډي ایم اے په مد کې یا څومره هم چې د خلکو یا روټۍ راشن دا هر څه چې د دې نه به نه پاتې کېږي انشاءالله دا به هم کېږي خو زمونږ پریورټي دا ده چې کوم زمونږ ډیډ باډیز دي یا پراته دي چې هغې مونږ وګورو سرچ کړو ځکه چې د هغې پوره پته لګي نه چې څومره دي لکه 184 افیشلي بیګا د شپې 1 بجې پورې 184 شو اوس سهار پکې څلور نور رالو دا تقریبا 188 ته ورسېدل نور به هم لږ روان وي هغې به پته لګي نو دا افیشلي 188 دا ډېر غټ فګر دی او دا چې په بر روان وي پته لګي چې څومره دغه صوبایي حکومت فوري ډول د فاینانشل کمپنسیشن اعلان نه دی کړی کړی دی فورن زما جوړه نه تاسو بل صوبایي حکومت یو خو صوبایي حکومت فخر جان خان ته معلومه ده صوبایي حکومت ته مونږ ریکوست وکړو علي امین خان ګنډاپور صاحب مونږ ډېر مشکور یو دواړه ډېر مشکور یو او دا هغه سره زمونږ ان ټچ دی صوبایي حکومت یو خبره ته کوم د پالیټکس نه بالاتر ما د ټولو څخه شکریا ادا کوم سیاست نه کوم دې خبره علي امین ګنډاپور خان کې یو کار دی ایز ا پرسن ایز ا خاندانی کس یو دا هغه د هرې پارټۍ د هرې خلکو په هر مشکل ګړی کې چې څوک خلک دي د هغې هیلپ کوي پرون چې کومې پیسې لوکیټ شوي دي بنیر دپاره 15 کروڑ ریلیز شوي دي پرون ایمیډیټلی لپاره دي ما تاسو وی چې ریکوري او نور ریکوري نه وروسته چې کومي کمپنسیشن د خلکو کمپنسیشن او د علاقې د انفراستراکچر به جدا ان شاء الله تعالی هغه کې به تاسو سره دا چې دي کنه فخر جهان خان به تاسو سره all the time available ان شاء الله تعالی دې بدر کوي او شکریا ادا کو چې دا د حلقه نه ده او دې زموږ سره د سیده لکه څنګه چې نور وزیران دي او د بونیروالۍ په حیثیت تاسو سره ولاړ دی د پښتونوالۍ په حیثیت ولاړ دی د بونیر په حیثیت سره ولاړ دی د مسلمان په حیثیت سره ولاړ دی او الحمدلله د ټولو نه مخکې ولاړ دی ولاړ به ان شاء الله تعالی کوم څه بوسونه چې زمونږ او د قام په زړه کې په سوچ او فکر کې الحمدلله هغوی جوابونه تاسو راکړو الله دې وکړي چې په عملي توګه به دې باندې کار وشي ډېره زیاته